محترمو زموږ په وطن کې ځینې خلک له مختلفو ولایاتو 5 ورځې مخکې له نوروزه را روانېږي او ډېرې پیسې ورسره اخلي ملګري او مزار ته ځي د ګلي سرخ د میلې په خاطر باندې. اول ته څو ورځې میلې کوي، هوټلان نیسي او دې ته ځینې خلک لا عبادت وایي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه قبر ته موږ تللي یو او دې ته یو د عبادت په سترګه باندې ځینې خلک ګوري. محترمو د نوروز ورځ دا د مجوسو اختر ده. مجوسیان په شپږو غټو ډلو د کفارو کې یوه ډله ده چې د اور عبادت یې کاوه. نو دا د هغو ورځ اختر ده، اوله ورځ د حمل او اوله ورځ د میزان، چې تر اسلام نه مخکې د افغانستان په مزار کې دوی لو اتشکده درلوده د اور ځای، او په هغو کې به اورونه بلول د نوروز له اولې ورځې تر نیمو ورځو پورې، او دلته به دوی ډېرې لویې میلې کولې. دا بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې بندې شولې، څه باندې 400 کاله دا کار بند و. وروسته کې ځینو خلکو د دې لپاره کار وکړو، سیاسي حکامو د سیاسي اغراضو لپاره یې دا کار بیرته راژوندی کړو او دې کار ته لمن ووهل شوه. نو محترمو که هغه د مزاري که په بل ولایت کې که څوک غونډیو ته خیزي، که څوک په قبرو باندې جنډې لګوي، او که څوک د دې ورځې په نامه خیراتونه کوي، او که څوک دغه ورځ د دې ورځې تعظیم کوي، نو مسلمانانو دا ډېره خطرناکه خبره ده. که څوک د دې ورځې تعظیم کوي، په درنه سترګه باندې ورته ګوري، نو دا سړی له ایمانه خلاصېږي. او که څوک په درنه سترګه نه ورته ګوري، تعظیم یې نه کوي، هسې میلې کوي او خوشحالي کوي، نو دا خالي پې کافر کېږي نه کتابونه وایي. یعنې ګناهګار خو بالکل د مشرکینو د ډلې ډېروالی ده، او په عین حال کې بېځایه مصارف دي او نارواوي دي. کفار په دغو ورځو کې مجوسیان ډېر خوشحاله وي، نو ته که د کفارو په خاطر خوشحالي نه کوې هم، خو دغه د تا حالت دنیا ته رسېږي، نو د هغو یوه نوه خوشحالي ورباندې راځي. نو د ما له ټولو مسلمانانو څخه دا خواهش ده چې د دغه بدعاتو مخه ونیسئ. محترمو، زه شیر احمد هاشمي په قوم سید او د نقشبندیې طریقې مبارکې مولد او د حنفي فقې چې په دیوبندي طریقه باندې موږ ته راغلی د هغو پیروان یم. نو یو له کتابو څخه چې دا مسایل یې راوړي دي هغه پکې رد المحتار ده. زما په مخ کې دا رد المحتار سعید کمپنۍ 6 جلد او دغه صفحه یې 254 صفحه ده. دلته دغسې وایي: والاعطاء باسم نیروز والمهرجان لا يجوز. د میزان او د نوروز په نامه باندې ورکړه ناروا ده. ای الهدایا باسم هذین الیومین حرام. د دې ورځې په خاطر هدیې ورکول حرام دي. وان قصد تعظیمه، او که څوک قصد وکړي د دې ورځې د تعظیم کما یعظمه المشرکون، لکه مشرکان مجوس د دې ورځې تعظیم کوي، یکفر، دا سړی کافر کیږي. قال ابو حفص الکبیر، دغه عالم ویلي: لو ان رجلا عبد الله 50 سنه، که یو سړی د خدای عبادت 50 کاله وکړي، ثم اهدى لمشرک یوم نیروز بیضة، د نوروز په خاطر یو کافر ته یوه هګۍ په هدیه کې ورکړي، یرید تعظیم اليوم، د دې ورځې تعظیم اراده وکړي، فقد کفر، دا سړی کافر شو، وحبط عمله، او اعمال یې ضایع شو. ولو اهدى لمسلم، او که څوک په دې ورځ مسلمان ته یو شی ورکړي، ولم یرد تعظیم اليوم، او د دې ورځې تعظیم نه کوي، بل جرى على عادة الناس، د خلکو په عادت دا کار کوي، لا یکفرو، نه کافر کیږي، یعنی خالی نه کافر کیږي. وینبغي ان یفعله قبله او بعده، خو بیا مناسبه ده چې که تعظیم هم نه وي، عادت یې باید پخوا یا شاته ورکړو کې د نوروز په ورځو کې دی نه کوي، نفیا لشبهتي، چې شبهه دې ورکه شي. ولو شرط فيه ما لم یشتریه قبله، که په دغه ورځ څوک یو شی واخلي پخوا یې نه اخیست، ان اراد تعظیمه، که د دې ورځې تعظیم غواړي، کفر، کافر کیږي. وان اراد الاكل والشرب وتنعيم، او که خوراک او څښاک نعمت اخیستل مطلبي، لا یکفر، خالی کافر کیږي نه. مسلمانانو
دا مسله چې ما تاسو ته ذکر کړه دا میقات دریم جلد 544 صفحې هم په دې کې بحث کړی ده. فتاوی قاضي خان هم بحث کړی ده. عالمگیری اول جلد 201 صفحې ځینې مسایل راوړي. دغه فقهای کرامو داسې ویلي دي چې په دغو ورځو کې دي ښه دا ده چې سړی روزه لا نه نیسي. که سړي کله روزه نیو ده مثال هره دوشنبه خو دغسې عادتا د نوروز ورځ په دوشنبه راغی نو دا به د نوروز په خاطر نه نیسي د دوشنبې په خاطر یې نیسي نو دا خالي پروا نه لري. خو لیکن سره له هم چې د دې ورځې په خاطر باندې نیسي دا عبادت لا نه رسوي. نو تاسې فکر وکړئ چې یو نفل یوه روزه په دغه ورځو کې فقها ورته د نوروز په نیت باندې مکروه ناروا وایي نو په دغه ورځ باندې چې بیا مثال سړی د دې ورځې تعظیم کوي سړی د دې ورځې احترام کوي دا به په ایمان کې کوم حالت وي. او که سړی د دې ورځې تعظیم هم نه کوي ته دا فکر وکړه چې د کفارو مجوسیان چې هر چېرته دي هغه دې ورځې ته په مهمه سترګه ګوري نو ته دا ظاهري مشابهت د لوغو سره راځي. ګوري په کتابو کې وایي چې د لمرلېدو د لمرختو په وخت کې د سړی لمونځ نه کوي مکروه ده نوافل ځکه بیا یې مشابهت له هغو کفارو سره راځي چې د لمر عبادت کوي. نو ته که د الله عبادت کوي هم سبب د خوشحالي د شیطان ګرځي او شیطان خلکو ته وایي چې دا خلق د ما عبادت کوي. نو په عبادت چې ته کوې او توهم د دې پرې کېږي چې مشرک پرې خوشحاله کېږي شیطان پرې خوشحاله کېږي هغه کار لا شریعت منع کوي. نو مسلمانانو په ځینو ښارو کې دا عادت جوړ شوی چې هغه به کاغذونه به په دیوالو سریح کړي وو سالینه او مبارک به پرې لیکلی وو. په ځینو کورو کې اووه قسمه میوې تیارېږي او په دغو نامو باندې یو بل ته مسلمانان ټلیفون کوي چې نوی کال دی مبارک شه او یو تنعم کوي. او بل دا ده مسلمانانو چې ځینو ولایاتو ته خلک سفرونه کوي او دا سفر یو ډیر مهم بولي او په شپو په ورځو باندې لوکونه خرڅونه کوي. نو دا خرڅونه ځینې اجتماعي خرڅونه کېږي په ځینو اوقاتو کې به د وخت حکومتو په خپله دې کار ته ډېر لوی باد ورکاوه رواج به ورکاوه د ملت پیسې به یې پرې مصرفولې او فردي پیسې د موږ د ملت اقتصاد په لوکونو پیسې باندې په دغو میلو باندې مصرفېږي او له دې سره فحشا منکرات دا بیا یو ځای چې د نرو د ښځو ګډوالی راځي او دا رقم د زناو د فحشاو دپاره لاره جوړیږي او دا رقم د حیواناتو جنګېدا ته ولاړي د خوشحالۍ په خاطر باندې چې نوروز ده. نو مسلمانانو که څوک په دغه ورځو کې غونډۍ ته د ذکر دپاره ځي چې دغه ورځ ده باید موږ ذکر کې وکړو دا کتاب نه مني دا خو څه کوي چې د نارواو د فحشاو دپاره ځي دا خو څه کوي چې له یوه ولایت ته بل ولایت ته سفرونه کوي. نو زه نورې خبرې نه اوږدوم. مسلمانانو دغه پردی کلتور په موږ باندې تطبیق شوی ده. د نوروز ورځ په هیڅ صورت باندې مه لمانځئ مه نوي کالي کې اغوندئ مه یو بل ته مبارکي ورکوئ مه مېلمستیاوې غواړئ. زموږ مسافرین وروڼه چې په کومو وطنو کې دي او هلته د نوروز ورځ ډېره لمانځل کېږي په دغو ورځو کې د دوی خپل کار لا نه کوي که په دې باندې پوهېږي چې موږ به بیا ورسره شریک شو یا به مبارکي راکړي یا به مبارکي ورکړو. دغه د الله پاک ته صبر وکړي په دا میلو کې د شرکتونه نه ورسره کړي د اوبو تر تاثیر لاندې دې نه راځي. مسلمانانو ځینې داسې مسایل دي چې په هغو کې د ایمان خطره وي نو د دې ورځې تعظیم نو دا په د موږ تاسې بله پیړۍ به په کومه انداز کې د دې ورځې حالت ته رسېږي که موږ تاسې د پروسه کالو د دا نورو کلو سره پرتله کړو په اوس حالت کې دغه انداز ته رسېدلې ده. نو په وروسته کې چې هر کال تېرېږي دنیا ډېرېږي په حدیثو کې راځي چې د قیامت په خوا کې څوک زکات باسي دومره سړی به نه وي چې زکات یې قبول کړي. نو چې دومره دنیاوې ډېرېږي نو په دومره ماده پرستۍ په زمانه کې او دومره عیش پرستۍ په زمانه کې به خلک دا کار کومې درجې ته ورسوي. ګورئ مسلمانانو هغه ونه چې رسول الله مبارک د لاندې ناست و د حدیبیې په مقام کې د صحابه وو چې خیر بیعت اخیست د دې ونې زیارت ته بعضې خلک ورتلو. حضرت عمر صاحب هغه ونه له ریښو سره وښکه وایي د صحابه په زمانه کې خلک زیارت ته ورځي
په وروسته کې به خلک عبادت پسې ورته شروع کړي. نو مسلمانانو د خپلو نسلو باندې ترحم باید وکړو، په خپل ځان باندې ترحم وکړو. موږ تاسو ته خدای پاک دوه اختره راکړي چې وړ اختر او لوی اختر ده. هغه په اسلام کې اختران دي، تعظیم یې پکار ده. په هغو ورځو کې د خوشحالۍ په خاطر، د میلمستیا د الله په خاطر روزنه پکې مکروه ده. ځکه ته باید خوراک وکړې او نورې ورځې د کفارو اخترونه او دا که د نوروز ورځې، که د مهرجانې، که د عیسویانو کرسمس وي، که د هندوانو وي، که د نورو کفارو وي، چې د هغو کوم اخترونه وي، په هیڅ صورت باندې په دې کې شرکت نه ده پکار د مسلمان لپاره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.